د وارداتي برېښنا دښمن مماتي سالنګ ته نن افغان حکومت خپله سزا ورکړه. د مماتي په اړه نن حکومت نوی خبر ورکړی ده چې څه خبره ده دلته یې په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. وارداتي برېښنا دښمن مماتي په 14 کاله بند او میلیونونو افغانۍ جریمه محکوم شو. په مماتي سالنګ مشهور نامسؤله وسلوال دل اکا او د هغه همکار د کابل د وارداتي برېښنا د پایې د ویجاړولو په جرم په 14 کاله زندان محکوم شو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي مماتي دل اکا به دولت ته په سالنګ سیمه کې د برېښنا د پایې تخریبولو له کبله 408 میلیونه او 632,000 او 820 افغانۍ تاوان هم ورکوي او له خپل ملګري سره به 14 کاله زندان تیروي. جمشید رسولي زیاتوي پر دغه دوو کسانو د محکمې حکم د حمل په 19 صادر شوی دی. د لاکا مماتي سالنګ د 1498 کال د میزان په 19 د سالنګ په سیمه کې د برېښنا د پایې الوزولو په جرم له 4 ملګرو سره ونیول شو. هغه وخت ملي امنیت وویل چې له مماتي سره فدا محمد، حیران محمد شفیع او آغا شیرین هم نیول شوي چې لومړی یې له برېښنا شرکت څخه 100,000 امریکایي ډالر غوښتي وو او چې ور نه کړل نو د برېښنا پایې په بمونو والوزوله. دا په داسې حال کې ده چې تازه هم وسلوالو د کابل په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا ستن الوزولې چې په بیرته رغولو یې 300,000 ډالر تاوان راځي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سابسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.